أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نن دا الله رب العزت بتوفیق سره او داغه په رحم او کرم سره د یو داسې نصیحت په باره کې خبره کوو چې هغه نبوي نصیحت دی. او نبوي چې کله ویلی شي معنی دا چې دا نصیحت رسول صلی الله علیه وسلم کړی او دا نصیحت رسول صلی الله علیه وسلم یو الک ته کړی یو ماشوم ته، خو دا هغه کلمات دي چې په دې باندې سړی په هفتو هفتو لګیایي، نو د دې نصیحت وضاحت به ونه شي تفصیلي. دا حدیث امام ترمذي راوړی دی. اول دا نصیحت چې رسول صلی الله علیه وسلم دې هلک ته کړی دی هغه به بیان کو او د هغې نه بعد به بیا د هغې وضاحت کو. امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی دی او امام احمد رحمه الله هغه هم راوړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې دی د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی. وی كنت خلف النبي صلی الله علیه وسلم یوما، زه ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم سره په سورلۍ باندې شاته ناست. فقال یا غلام، نو ما ته ووی ای ماشومه. او غلام یو دغه غلامي دا اردو کې چې استعمالیږي، پښتو کې ورته مری ویلی کېږي، اردو کې غلامي چې هغه د چا غلامي کوي، چا په پیسو اخیستی یا د کافر نه جنګ کې راویستی شوی. دلته عرب چې کله غلام وي دې نه مراد هغه غلام نه، عرب ماشوم ته غلام وي یا غلام. غلام کم ماشوم ته ویلی کېږي؟ هغه ماشوم ته چې د پیو نه پرېکړی شي، 2 کاله تیر شي، د دې نه واله د 9 کالو پورې دته په عربي کې غلام ویلی کېږي، ماشوم. رسول صلی الله علیه وسلم دته وی یا غلام، ای ماشومه، انی اعلمک کلمات، زه تاته یو څو خبرې ښیم، خو په توجه سره به یې واورې. یو روایت کې راځي چې ینفعک الله بهن، الله به تعالی په دې نصیحت سره ډېره فایده درکړي. اوس دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن عباس ته کوي، وی تعالی به دا نصیحت او دا یو څو ټکي ډېره لویه فایده درکړي. واضح شو چې دا موږ له هم نه راکوي فایده، موږ له به هم فایده راکوي که موږ دا ټکي واوري او موږ په دې پوه شو. دویمه خبره دا ده. او دریم په دې باندې عمل وکړو. وی ما ورته چې یا رسول الله ولې نه راته وښایه دا کلمات؟ وی راته وی چې احفظ الله یحفظک، د الله حفاظت وکړه، معنی د الله د دین او د پولو حفاظت وکړه، الله به ستا ساتنه کوي. تفصیل به وروسته کوو. احفظ الله تجده، رسول صلی الله علیه وسلم دته بل نصیحت دا وکړو، وی احفظ الله تجده امامک، د الله رب العزت د دین خیال ساته، الله به مخې ته عمومي. د دې څه مطلب دی چې الله به خپلې مخې ته عمومي؟ انشاءالله د دې وضاحت به هم هغه کوو. بیا ورته ووایي چې اذا سألت فاسأل الله، او که زه داسې ووایم دا مبالغه نه ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم په دې نصیحت کې یوه جمله په دې باندې لوی لوی کتابونه لیکلی کېږي چې وضاحت یې کوي. یو جمله، ټول نصیحت نه،
اوس موږ دوه خبرې وکړې د الله د دین حفاظت وکړه د حدودو الله ستا حفاظت کوي ساتنه کوي د الله د دین ساتنه وکړه الله به خپلې مخې ته ومومي درېیمه اذا سألت فاسأل الله چې څه غواړې نو د الله نه یې غواړه څلورمه واذا استعنت فاستعن بالله او چې مرسته غواړې نو مرسته د الله نه غواړه پنځمه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك کدا ټول امت را جمع شي ته وکړي کدا ټول امت را جمع شي او تا ته څه ګټه در رسول غواړي څه فایده در کول غواړي د هغه وخت پورې تا ته څوک فایده نشي در کولی مگر دومره څومره چې الله لیکلي او هغه وخت چې الله لیکلي ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء او کچرته دا ټول امت را جمع شي د کس دو خبره نه ده کچرته دا ټول امت را جمع شي چې تاله څه نقصان درکړي تا ته څه تکلیف در ورسوي لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك دوی تاله هیڅ نقصان نشي درکولی نه در رسولی شي مگر دومره څومره چې الله لیکلی هغه به الله ستا په نصیب کې لیکلی د دوی به مرضی نه دی بیا ورته ووایي رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلمونه اوچت کړی شوي دي او پاڼې وچې شوي دي قلم چې کله ته اوچت کړي که نه معنی ده چې لیکل دې ختم کړو او چې پاڼه کله وچه شي نو معنی ده چې زړه شوه نو رسول الله سلام وایي چې د تقدیر قلمونه اوچت شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې نوي څه نه لیکلی کېږي په تقدیر ایمان ساته امام احمد چې کوم راوړی په کې سره یو څو الفاظ زیات دي د روایت کې خو څه ډېر ناشنا دي په کې یو دا دي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده په راحت کې الله پیژنه تا به په سخته کې پیژني ډېره فایدهمنه او ګټوره خبره او نصیحت الله په راحت کې پیژنه تا په سخته کې پیژني بیا ورته دا وایي په کې یو سره دا دي واعمل لله بالشکر والیقین عمل د الله دپاره کوه شکر د الله دا کوه یقین په هغه ساته واعلم ان في الصبر ما تكره خيرا على ما تكره خيرا كثيرا الله اكبر صبر چې کله ته کوې که نه اگر که هغه ګران کار دی رسول صلی الله یو مصیبت یو سخت راله ته صبر کې ګران کار دی خو ډېر لوی خیر پکې الله اچولی دی وان النصر مع الصبر او مرسته د الله به تا تعالی ملاویږي چې کله صبر وکړي وان الفرج مع الكرب او راحت به په تا باندې راحت د سختي سره راځي جدا نه ده راحت د سختي سره راځي وان مع العسر يسرا او د سختۍ سره اسانتیا راځي یعنی د دې حدیث کې سړی تفصیلي وضاحت شروع کړي نو ابتي میاش پکې لګي ځکه چې هر جمله هر نصیحت ځان له لوی درس دی اول خدای ده کې عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب عبد الله چې د عباس زوی دی عباس د رسول صلی الله علیه وسلم تره دی رضی الله عنهما اسلامي قبول کړو عبد الله دا هغه زوی دی او د هجرت نه 3 کاله مخکې پیدا شوی ان رسول صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته هجرت کو د هغې نه 3 کاله مخکې پیدا شوی او د په هغه کسانو کې دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ډېر حدیثونه را نقل کړي دي او دا هغه انسان دی چې الله رب العزت قرآن په پوهه کې دله خاص علم ورکړه او رسول صلی الله علیه وسلم دته یو دعا غوښتې وه د دپاره اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل یا الله دې په دین پوهه کا او د قرآن په تفسیر پوهه کا ولې دا دومره ډېر حدیثونه تقریبا
1460 یا څه کم او زیات حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم را نقل کړي. وجه څه ده؟ یو وجه د هغې دا دی چې دی ډېر وړوکی د رسول صلی الله علیه وسلم سره کېناستو پاسې، یعنې دی چې کله دا حدیث موږ ته را نقل کوي دا یو، نو تقریبا د ده عمر 9 کاله دی. او چې یو ماشوم د وړوکوالي نه د هغه تربیت وشي او هغه خبرې اوري، هغه ادب زده کوي، د ده نه الله لوی غټ سړی جوړوي. ګوره علم او خبرې زده کول په وړوکوالي کې دا داسې دي لکه کاڼي کې چې کرښه ووهي، او علم زده کول په لویوالي کې نو هغه داسې دي لکه د دریاب په غاړه په شګو کې چې لیکل وکړي. داسې وخته پورې چې اوبه پرې رالې بیا ځي، خبره یېرېږي د انسان. فایده دا چې عمر دې زیات که نه سړی په خبره زر پوهېږي، خو مشکل دی چې یېرېږي. وړوکوالي کې یو مشکل دی چې سړی په خبره زر پوهېږي نه، خو دا دی چې یېرېږي نه. نو یادې که خیر دی که ته پرې نه پوهېږي، وخت را روان دی ته به پرې پوه شي، نو یاده به رتمي او پوهه به شي. دی ډېر وخت د رسول صلی الله علیه وسلم سره تېر کړی او دا د هغوی واړه و. دا د هغوی هغه ماشومانان دي چې د 9 کالو دي، او زمونږ د 9 خو خبره نه کوو. خو زمونږ معاشره کې څوک په څه کې شمارګي نه، هغه د 20 15 13 هغه ته موږ ماشوم وایو، هم غریب په خبره نه پوهېږي. او دا د هغوی هغه 9 کالو والا دی. وی په خپله د ده ترور میمونه رضی الله عنها رسول صلی الله علیه وسلم واده وه، د ده د مور خور. نو وی چې زه یو پیر هلته لاړم، د هغې په کور کې مې شپه وکړه، او په دغه شپه د رسول صلی الله علیه وسلم شپه هم د هغې په کوټه کې وه. ولې لاړ؟ وی ما چې زه وګورم چې رسول صلی الله علیه وسلم د شپې دا مونځ څنګه کوي. ماشوم ترور کره شپې له ځي د دې لیدو دپاره چې دا رسول صلی الله علیه وسلم د شپې مونځ څنګه کوي، د دې دپاره ځي. د درس ته توجه ساته، دا موبایل پرېږده وروره، موبایل پرېږده، درس به ښه فایدهمند وي. نو خبره مې دا کوله چې یو ماشوم د وړوکوالي نه داسې جذبه او سوچ دی، نو سوچ وکړي چې الله به ده نه څومره غټ سړی جوړوي، ځکه یې د ده نه دومره غټ سړی جوړ کړی. دی په طایف کې وفات شوی دی 880 هجرۍ کې، او 1 کاله د ده عمر و. دا به یې یو څو خبرې د مبارک وکړي چې تاسو ته څه نه څه پته وي چې دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی دی، او دا چې د هغه سره ناست و، دا نصیحت یې موږ ته را نقل کړی دا څوک. اولنۍ خبره دی حدیث کې دا ده، كنت خلف النبي صلی الله علیه وسلم یوما، زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ورځ شاته ناسومه، او دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو قچر و چې کسرا د طرف نه هغه ته هدیه شوی او تحفه کې راوستی شوی. نو رسول صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغې سور شو، ثم اردفني خلفه، او زه ځان سره شاته کېنولم. وسار بي ملیا، هغه بل روایت کې راځي څه وخته پورې موږ داسې لاړو غلي وو دواړه. ثم التفت، بیا ما ته داسې شاته وکتو، ما ته وی یا غلام، ای هلکه اني اعلمک کلمات، زه درته یو څو خبرې ښیم خو یاد یې کړه. اولنۍ مسله چې د حدیث نه راوځي هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثي. رسول صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورلي کړې ده، هغه په قچر باندې کړې ده، هغه په اس او په اوښ باندې هم کړې ده. د دې سره زه بار بار ویم او بیا به هم ویم چې د عاجزۍ سره د انسان عزت ډېرېږي. په اوچتو سورلو کې چې سورلي وکړي یا په اوچتو سورلو چې سورلي وکړي، په دې عزتونه نه میلاږي چې څو پورې ته عزتمند نه. او عزت هغه په دیندارۍ، کردار، عمل، اخلاق، سړیتوب، په دې سره عزت میلاوي. دا بعض مسافر اکثر یو بل ته نصیحت کوي، وایي پیسې ډېرې وګټه خلک به دې عزت کوي. دا غلط نصیحت دی.
دا کمزوری دی. یعنی پیسې تا ډېرې وګټلې، تا پیسې ډېرې وګټلې، ما ته ولې عزتمند شوې؟ سوال دی. پیسې خو تا ډېرې ګټلې، کور تا 2-3 چته جوړ کړی دی، ګاډی تا سره قیمتي دی، ما ته ولې عزتمنې؟ کیدی شي ته عزتمند شي د هغه چا په نظر کې چې هغه په خپله دنیا پرست دی او په خپله کمزوری دی. خو چې کم سړی په خپله درونه او عزت مني، د چا په دنیا پسې نه ځي، په دیندارۍ او په کردار او په سړیتوب پسې ځي، د هغه په نظر کې ته نه په پیسو باندې درنېږي، نه په ډېرو کورونو درنېږي. فقیر ملنګ په لارو کوڅو کې ګرځي، سورلۍ او کور یې نشته، هغه له کله الله عزت ورکړی. نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم عجزي ده، په خر باندې سورلي کول، په قچر باندې سورلي کول. بله دا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت دی. د حدیث کې ډېرې فایدې دي. یو دا چې دا د رسول صلی الله علیه وسلم محبت دی د کشرانو سره، چې ځان سره په سورلۍ یو ځای کېنولی دی. د کشرانو سره محبت دا نبوي طریقه ده، دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه ده. او ځکه رسول صلی الله علیه وسلم چې کله خپل مسیح خپل کړو، نو اقرع ابن حابس رضی الله عنه هغه یا رسول الله زما 10 زامن دي، د اوسه پورې ما یو نه دی خپل کړی. نو هغه ورته وایي زه څه وکړم چې الله ستا د زړه نه مهرباني او شفقت ویستی. معنی دا چې ماشوم ښکلول دا خو د مهرباني او د شفقت خبره ده. ډېر دارنګ ورکول چې دا پښتو ده او بچی ځان ته رانه نږدې کول دا غیرت دی. دا چې څوک هم دا خبرې کوي دا بې علمه انسان دی. د محبت دا مطلب دی ماشوم سره محبت او د کشر سره چې په سر یې راوخېجوه، بې ادبه ترې جوړ که، د سره ورته سړیتوب مه ښایه. د بعضو خلکو دا مسله ده، موږ کې مشکل دا دی که نه چې یا خو سمه وړو او یا شاته پاتې کېږو. منځنۍ لار ماشوم سره محبت سره د دې چې ته به ورته وخت په وخت ادب او سړیتوب ښې، نه وکه مه کوه، راشه کښېنه. او کله په ادب کې وهلو ته هم ضرورت راشي. او دا نه چې ماشوم دې په سر خېجولی دی او جي رسول الله وسلم به ماشومانو سره محبت کوو، هغه محبت کوو ماشومانو سره، خو ادب به ورته هم ښو. یو ورځ د صدقې کجوره پرته وه په لاره باندې، د صدقې کجوره یا داسې کجوره پرته وه چې څه پته یې نه لګېده چې صدقې ده که هسې چا یې ښودې ده. او دلته رسول الله وسلم باندې او د هغه په اهل بیت باندې صدقه او زکات دا منع دی. نو حسن رضی الله عنه چې هغه ماشوم و، هغه ور مخکې شو، کجوره یې راواغسته. رسول الله وسلم ور لاس داسې په ګوتو کخ گزارې کوي، ویو کله ادب کوو کې به وهل هم کې. یوازې دا نه چې موږ یو طرف یاد کړو چې رسول صلی الله علیه وسلم ماشومانو سره محبت کوو، خو د هغه محبت داسې نه و چې کې افراط و تفریط. کشر سره ښه محبت کوه، خو سړیتوب ورته ښایه، ادب ورته ښایه، ژوند ولې مه تباه کوه. د بعضو خلکو ګوره د خپلو کشرانو ژوند تباه کړو، داسې تباه کړو چې سمې په اوږو په سر راخېجولي دي، هغه نه د دنیا د حالات نه خبر شو، نه هغوی دین وپېژندو، نه هغوی سړیتوب وپېژندو، نه هغوی ادب وپېژندو. دا په دې ځای کې دلیل شته، ویم درته هغه دا دی چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې ماشوم سره څومره محبت دی، ځان سره شاته کېنولی که نه دی، خو عقیده یې ورته وښووه. دا هغه مسله ده چې محبت به کوې خو سړیتوب به ورته ښیې. بله مسله ماشوم ته به د دې عمر نه خبره ښیې. اوس بعض زمونږ خلک دا وایي اوس یې پرېږده بیا به ورسره ګورو. بیا دې کله ګوري چې کله هغه د 15 کالو نه واوړي، ګیره او برېت دا راشي، دا لوی سړی جوړ شي او هغه په یو غلطه لار رالوی شي، دا خوی د ده بدلول بغیر د الله د توفیق نه کېږي. بیا ته به د دې نه بعد بیا دته سړیتوب ښیې، ته به د دې نه بعد دته ادب ښیې. ادب او سړیتوب او علم که بچي ته ښو غواړې، دنیوي او دیني، هغه به د وړوکوالي نه ښیې چې دی په دې رالوی شي. وشاب حدیث کې راځي نشأ فی طاعة الله، ځوان چې هغه رالوی شوی د الله په بندګۍ کې، رالوی شوی
مطلب دا چې وړوکوالی په دیندارۍ کې تیر کړی او وړوکوالی په دیندارۍ کې هله تېرېږي چې ته خپل بچي ته د وړوکوالي نه خبره اوس وګوره ماشوم ته عقیده ښیي تا چې ته خپل بچي ته دا ښوولي چې الله څوک دی تا خپل بچي ته دا ښوولي دي چې بندګي یوازې د الله په کار ده چې ته په خپلو لاسونو لاړ شي تعویز راوړې او د بچي غاړې ته یې واچې ته به دته عقیده څه ښیې اخو تا د وړوکوالي نه په تعویزونو باباګانو درګاهونو دربارونو رالوی کو چې ته د بچي په مخ کې فلمونه او سندرې او فحاشیانې ګوري دا بچی تا په خپله په دې رالوی کو وایي جي ما خو ورته ویلي نه دي تا ورته ویلي نه دي خو هغه تعیني تا بچی د وړوکوالي نه په کنځلو په بدو ردو په دې رالوی کو ته بیا دنه څنګه تمه ساتي چې دنه به الله ګډ سړی جوړي نو ماشوم ته به د وړوکوالي نه خبره ښیي وړوکوالي نه موږ سره ما چې کله قرآن یادو مدرسه کې نو موږ سره یو ماشوم و پنجابی و او د هغه عمر یاره ډېر په مشکله 7 کاله به و ډېر په مشکله ویم ما ته دې ښکاري 7 کالونه کم او هغه قرآن پوره یاد کړی و پوره او د هغه والدینو به باقاعده دغه استاد سره ما به لیدو که نه روزانه به یې رابطه و روزانه نن څنګه سبق ووایي نن یې داسې و نن یې دا و نن دا موږ ورته دا ویلو درته دا ووایه درته داسې ووایه دا هغه مور پلار دی چې د بچي هم ورسره دی ته سوچ وکړه ماشوم لا 7 کاله نه دي پوره شوي او دته قرآن یاد دی خو دا به مور پلار څه محنت کړی که بعض وایي چې دا به ماشوم ذهین ماشوم که ډېر لوی ذهین دی خو چې ما او تا سره کوشش نه کوو د نه څه شی جوړېږي کیدای شي دا ذهن د ده په غلطه لار کې استعمال شي ذهین خو هر ماشوم دی تقریبا او شاذ و نادر داسې راځي چې د ماشوم ذهن کمزور دا ګوره ډېر لږ راځي نور عموما د ماشومانو ذهن تیز ښه اوس راځو د نصیحتونو له اولنی نصیحت دا دی چې احفظ الله یحفظک د الله حفاظت وکړه ترجمه خو لفظي دا ده احفظ الله نو الله خو دې ته ضرورت نه لري چې مخلوق د هغه حفاظت وکړي دا خبره خو واضح ده الله موږ ته څه ضرورت لري بلکې موږ محتاج یو چې الله زموږ ساتنه وکړي کوم رب چې دا اسمانونه ودرولي دي بېستنو کوم رب چې دا ځمکه راټینګه کړې ده دا غرونه او دا ناشنا دنیا هغه رب مخلوق ته ضرورت لري چې هغه مخلوق یې حفاظت وکړي او ساتنه وکړي معنی بیا د دې څه ده چې احفظ اوامره حدوده دینه د الله د دین ساتنه کوه الله د حدودو د پولو ساتنه کوه اوس د حدودو د پولو د دین څنګه ساتنه کیږي دا یو سوال جواب الله چېرته څه ویلي دي چې دا وکړه هغه کوه او د څه نه چې منع کړی د هغې نه منع کېږه تا ته شریعت ویلي چې دا سره کرښه د دې نه به نه وړې د دې نه به نه وړې تا ته شریعت ویلي دي چې دا کار دومره اندازه کې کولی شي دومره اندازه کې به یې کې دې ته وایي د الله د دین ساتنه کول اوس دا زه په ځان ښه پوه یم او تاسو په ځان ښه پوهئ چې څومره موږ د الله د دین ساتنه کوو څومره موږ د قرآن او د حدیث په احکاماتو باندې عمل کوو یحفظک الله به ستا حفاظت کوي اوس موږ کې هر سړی دا غواړي چې الله زموږ ساتنه وکړي که نه هر سړی غواړي بلکې موږ چې لاس اوچت کړو موږ دا وایو چې یا الله زما حفاظت وکړه یا الله زما د بچو حفاظت وکړه زما د کور زما د مال دا لویه غټه دعا ده مشهوره چې خلک یې غواړي تا چېرته دې ته سوچ کړی دی ته د الله د دین څنګه ساتنه کوې لنډه مسله ده ته د الله د دین ساتنه وکړه الله ستا ساتنه کوي قرآن کې الله دا خبره کړې ده چې زه د مؤمنانو مرسته کوم خو الله ان تنصروا الله ينصركم که تاسو د الله مرسته وکړئ الله به ستاسو کوي یعنې که تاسو د الله د دین مرسته وکړئ موږ کې مشکل دا دی موږ د الله د دین مرسته نه کوو ساتنه نه کوو خو د الله نه دا غواړو چې الله به زموږ ساتنه کوي که ته دا غواړې چې ته الله په شپه کې مو وساتي د ورځې دې مو وساتي په مسافرۍ کې دې مو وساتي په خپل کور کې دې مو وساتي
په دنیا کې دې مو ساتي، په آخرت کې دې مو ساتي. نو د الله د دین ساتنه به کوې، د الله د دین قدر به کوې، د الله د دین تعظیم به کوې. قرآن او حدیث کې چې څه دي دا به منې، په دې به عمل کې، رب العالمین ستا حفاظت کوي. دې کې شک نشته. او دا څومره مسلې چې موږ ته جوړې شوي دي که نه، او دا څومره چې موږ ګډوډ یو، د هغې یوه لویه وجه دا ده چې موږ د الله د دین ساتنه نه ده کړې، ځکه موږ ګډوډ یو. سورة الشورى کې الله وایي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. څه مصیبتونه یې تاسو ته رسي که نه، الله وایي دا ستاسو د خپلو لاسونو د لاسه. زموږ دې ته خیال نه وي، راشو تپوسونه کوو یاره زما دا ژوند به ولې داسې وي، ولې پلانې مسله نه حل کېږي، ولې پلانې. هسې تا چېرته سوچ کړی دی چې ستا د الله سره څنګه معامله ده، ستا څنګه معامله ده، ستا د مانځه سره څه عمل دی، د قرآن سره ستا څه رشته ده، ستا عقیده څنګه ده، ستا د الله سره محبت څومره دی، ته د رسول وسلم تابعداري څومره کې. نه نه دې ته دا راته مه وایه، خو جواب ماله د دې راکړه چې ولې زما د حالات داسې دي. نو د هغې جواب خو تا ته هم میلاوېدی شي که ته په خپلو حالاتو کې سوچ وکړې. موږ د الله نه هر څه پوره غواړو، خو په خپله ګورې معمولي کار کولو ته تیار نه یو. واضح اعلان رسول وسلم کړی، اعلان د الله د دین ساتنه کوه، الله به ستا ساتنه کوي. خبره ختمه شو. صفا پښتو کې مې راته ووایي، دې کې ډېرو وضاحتونو ته ضرورت نشتی. که غواړې چې الله ستا ساتنه وکړي، ستا د بچو، ستا د مال، ستا د کور، ستا د دنیا او د آخرت، ستا د ایمان، نو لنډه خبره ده د هغه د دین ساتنه کوه، د هغه د دین قدر کوه. او د دین قدر څه دی چې د څه د کولو یې درته ویلي دي کوئ، چې د څه نه یې منع کړی ای نه منع شه. الله او د الله رسول کوم ځای کې چې الله غواړي تا ویني، چې هلته دې چېرته الله ورک ونه مومي ګورئ، او په کوم ځای کې چې دې الله لیدل نه غواړي هلته دې الله چېرته ونه موندي تا ګورئ. دا خبره یاده کړه. هله به الله رب العزت د هر طرف نه ستا حفاظت کوي. بله خبره رسول وسلم دې ماشوم ته کړې ده، احفظ الله تجده امامک. د الله د دین حفاظت وکړه، الله به خپلې مخې ته ومومي. اوس دا خو واضح ده چې د ذات په اعتبار سره الله رب العزت په عرش ته پاسه ده او عرش په اسمانونو ته پاسه ده. دلته دا مطلب نه دی چې الله رب العزت به راشي او ستا مخې ته به وي. دې څه مطلب دی؟ خپلې مخې ته به یې ومومي، معنه دا ده چې هر د خیر لار به درته ښیي، د هدایت لار به درته کولاو کي، د ګناهونو نه به دې منع کي، په سخته کې به در سره مرسته کوي، په کوم ځای کې چې لار بنده شي لار به درته کولاوي، په کوم ځای کې چې د باندې سخته راشي راحته به راولي، ځکه چې هغه ته خپلې مخې ته مومي. دا موږ پښتو کې هم داسې وایو. بعض کسان وایي که نه یاره کله چې په ما باندې څه مسله راغلې ده نو پلانې مې ځان سره موندلی دی. ځان سره موندلی څه مطلب دی؟ دا مطلب دی چې هر وخت دغه کس د سره و، معنی هغه ما سره په هر ځای کې مرسته کړې ده. که ته دا غواړې چې الله خپلې مخې ته ومومي او الله تا ته نیغه لار وښیي، الله تا ستا مرسته وکړي، تا د سختو نه راوباسي، نو دې ته وګوره چې ته د الله رب العزت د دین ساتنه څومره کوې. رسول صلی الله علیه وسلم له الله داسې فصاحت او بلاغت ورکړی و که نه چې د هغه د دې خبرو وضاحت ته هم ضرورت نشته، دومره واضحه خبرې هغه کړي. یعنې زه اوس تاسو ته پښتو کې وایم چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وایي د الله د دین ساتنه کوه، الله به عمومي مخې ته، الله به ستا مرسته کوي، ستا حفاظت به کوي، تا به د سختو نه راوباسي. مرض دی، غریبي ده، بل امتحان دی، بل امتحان دی، الله رب العزت به تا ته یو لار را پیدا کړي. او ځکه دی بل حدیث کې څه دي؟ دویم روایت چې ما ووي چې تعرف الى الله فی الرخاء یعرفک فی الشده. الله په راحته کې پیژنه
سخته کې دې پیژني. دا معنی دې جمله کې ده دې سړي د الله د دین ساتنه کړې ده. څنګه چې په راحته کې الله یاد ساتلی رب العالمین په سخته کې یېر نه کو. اوس راشي زمونږ معاشرې ته، موږ په سخته کې الله یادو، راحته کې یېرو. سپینه ټوپۍ به یې په سر کړي، اجامت به هم د یو څو ورځو غټ کړی او تسبیح به یې راغستي او د جومات په اول صف کې به ناستي، اسی چل دی څه قرضې پې لږه ډېره شوې ده یا څه مسله راغلې او د دې مسلې ختمېده. اول کار خو به دا دی کوي چې نهي پسې به ځي او دا ګیره به خري، بیا به ټوپۍ ګزاري، بیا به تسبیح ختمي شي. نو تا خو زه دوکه کړم، زه انسان دوکه کېږي ځکه چې موږ په زړونو باندې نه یو خبر. ته چې اولني صف کې ناست وې تسبیح د سره لاس کې وي، زه ستا د زړه نه وم خبر، ما ستا صفت وکړو ما پلانې څومره دیندار دی، خو ته به عرش والم دوکه کړي. ته چې راځي جومات ته په دې نیت چې صرف دا مسخته په ما راغلې ده بس، ولې ستا الله رب العزت ستا د زړونو ستا د زړه په راز نه دی پوه. نو ته الله دوکه کې، ته الله له دوکه ورکې. بیا دا سړی دا وایي دا چې په راحته کې هر قسمه ګناه کړې ده، دی ویره په سخته کې الله زما مرسته نه کوي. کله چې تا پسې څوک راشي که نه او ما پسې داسې یو څو کسان ناغلي، د دې سوال په جواب کې هغه غلی شي، اکثر ما ته داسې نیغ نیغ ګوري، یاره پلانې مسله راته جوړه شوې ده ډېره ګټه او پلانې مسله جوړه شوې نه ختمېږي مسله. زه ته یم راحته کې دا مسله چې نه وه څنګه وه ستا دینداري، چې غلی شي ما ته ګوري. د غلي کېدو مطلب څه دی؟ چې حالات زما ښه نه ما رب العزت په راحته کې نه دی یاد کړی. ګوره یونس علیه السلام څومره لویه سخته په هغه باندې راغلې وه او د مئی خېټې ته ورېدلی او څو ورځې څو شپې هلته پروت په دې توره تیاره کې هغه الله ته چغې وهلې. الله وی که ده چېرته زه نه یادولی فلولا انه کان من المسبحین، که چېرته ده زه په راحته کې نه یادولی، مانده چې یونس علیه السلام مئی ته خېټې ته تلو نه مخکې الله یاد کړی، څنګه به یې نه یادوي، پیغمبر دی. الله وی که چېرته ده په راحته کې زما ذکر نه وی کړی که نه، یو تفسیر دی دا دی للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. الله وی دی به د مئی په دې خېټه کې د قیامته پورې پروت وي. خو الله په دې سخته کې ولې یاد کو؟ په راحته کې یاد کړی و. موږ چې کله ښادي راشي د بازو که نه دا ټنګ ټکور او دمان او سندري او ته ورته وایي چې وروره دا قصې پکې مه کوئ، څه غم خو نه دی. یعنې ښه صفا وایي چې غم کې خلک الله یادوي، په راحته کې څوک الله نه یادوي. په ښادیانو کې څوک الله نه یادوي والعیاذ بالله. دا د دوی مطلب دی، اګر که مخامخ یې نه وي خو د دې خبرې څه مطلب دی چې غم خو نه دی. خو دا مطلب دی که نه چې راته چې ما ته وایي چې سندرې مه اوره، ټنګ ټکور مه کوه، ډمان مه راوله، اجراګان مه راوله، څه غم خو نه دی چې موږ د الله د دې خبرې خیال وساتو. دا مطلب دی. بیا په ده باندې چې سخته راشي دی هم ګرځي را ګرځي ویره بس الله سخته نه ختموي. نو سوال ترې وکړه په راحته کې څنګه وي؟ په راحته کې خو هغه بریک نه لګېدو په یو ګناه باندې، هر شی کول په سخته کې چې په راحته کې دی الله یېر کو، په سخته کې دی یېروي. یو حدیث کې داسې الفاظ دي چې کوم سړی په راحته کې په نعمتونو کې الله نه یادوي، په سخته کې الله هېڅ پروا نه لري چې په کومه کنده کې دی ولېدو او تباه شو، هېڅ پروا الله نه لري. تا د الله خیال نه دی کړی. خیال مطلب یې تا د الله قدر نه دی کړی، تا د الله تعظیم نه دی کړی. لکه اوس ګوره یو سړی دی راحته پرې ده، ډېر مال ول الله ورکړی او دا درته ووایم حالاتو بدلېدو کې وخت نه لګي. که غم د باندې دی نو زړه مه تنګوه، دا به ډېر ژر بدل شي. او که راحته ده نو تکبر او لویي ونه کړي، ګوره د دې په بدلېدو کې هېڅ وخت نه لګي. هر وخت کې هغه حدیث کې راځي که نه چې مؤمن یا شکر ادا کوي یا صبر کوي. په سخته کې صبر
په راحت کې شکر، نو په سخت کې د جاهلیت خبرې به نه کې او په راحت کې به د تکبر خبرې نه کې. یو سړی دی هغه راحت ده، لګیا دی د الله نافرماني کوي او الله دته ګوري. اوس دې ته خیال کوه، الله دته ګوري او د ده اوري. دا زموږ ایمان دی که نه؟ چې دې سړي د الله څومره بې قدري وکړه چې هغه ورته ګوري او هغه ویني او دې ته نافرمانیانې کوي. او ورپسې دا زیاته که دا کم نعمت چې ورسره دی دا هم د ده رب دی، کم رب چې ورته ګوري او اوري او هغه نعمت یې د هغه په دشمنۍ کې ولګو. سبا له چې به ده سخته راشي نو الله خو چې دا مکه بنده دی چې ما ورته کتو ما یې اورېده، نعمت هم زما و، ځمکه هم زما وه، بدن چې کوم ده سره و دا هم ما ورکړی و، ځواني هم ما ورکړې وه، زور هم ما ورکړی و. او ده د سره دا لحاظ ونه کړو چې زما دا رب ما ته ګوري یا زما دا رب ما ویني. زه تاسو له د انسانانو یو مثال درکړم، اگر که د الله مثال ډېر اوچت دی، ولله المثل الاعلی، خو د مخلوق د صرف د مخلوق د پوه کولو لپاره. یو سړی دی هغه له تا قلم ورکو، قلم دی وله ورکو تحفه کې چې پلانیه دا قلم ستا شو، څومره ښه دی ورسره وکړو. هغه راولګېدو، سبا له په دقه قلم باندې یو کاغذ راواغېستو او په تا پسې کنځلې ولیکلې او تا لیدو، ته ترې خبر شوې چې وګوره پلاني هسې ستا په زړه کې به څه تېرېږي. خوشحاله وې که نه؟ ظالمه کنځلې دې په ما پسې وکړې، ودې لیکلې، هم په هغه قلم دې ولیکلې کوم چې له ما درکړه. بیا یو څو ورځې بعد درته مسله راغله او بیا تا پسې راغی، ډایرکټ به ورته څه وې؟ ته به ورته څه وې؟ هغه کنځلې چې دې لیکلې وي، قلم چې مې درکړی و په هغې. دا زموږ د مخلوق خبرې دي. اوس خالق موږ له هر څه راکړي دي، د هر څه دا خو د خالق دي، زموږ په کیسې دي. لکه سترګې به والو، ته په دې سترګو مثال هغه څه ته ګورې چې الله یې نه خوښوي. دا سترګې چا درکړي دي؟ الله. هم په هغه څه چې الله درکړي دي ته د الله سره دښمني وکړه. سبا له په تا باندې سخته راغله، ته اوس الله ته وایې چې یا الله زما مرسته وکړه. نو زه تا نه سوال دا کوم، کله چې دا سخته نه وه تا ته رب یاد و؟ جی اخو هغه انسان و نه. رسول سلم وی الله په راحته کې پیژنه، په سخته کې به دې پیژني. او ما به تاسو له مثال کم یو درکو، یونس علیه السلام سخته به راغله، ابراهیم علیه السلام ورته نه وګرځولی شي، خو د الله نه هېر نه و. او هغه پخواني نیکان پرېږده، انبیا او صالحین نیکان، زمونږ په دې زمانه کې ډېر داسې خلک دي چې موږ لیدلي دي، نیکان خلک، ښه دینداره خلک دي، سختې پرې راغلي دي، رب العالمین د هغه سختو نه راویستي دي. ولې؟ ځکه چې کله چې په دوی دا سخته نه وه هم دوی دینداره وو. ورسېدی په دې نقطه که نه؟ زم چې دا نصیحت تاسو نن ځان سره په دې زړه ولیکئ، پښتو کې یاده که او بیا چاته بیان هم که. رسول سلم وایي چې الله په راحته کې پیژنه، تا به په سخته کې پیژني. دا حدیث دی. بیا ورته رسول سلم وایي اذا سألت فاسأل الله. الله اکبر. چې څه غواړې نو چا نه غواړه؟ د الله نه. څه غواړې؟ د الله نه غواړي. رسول سلم څه غواړي؟ بل رښتي چې د دې الګ تعلق د چا سره جوړ شي؟ د الله سره، او الله ته ځان وسپاري او د ده د عقیده جوړه شي چې یو شی ورکوونکی، یو شی منع کوونکی ذات یو الله دی. چې څه غواړي؟ الله نه غواړه. بیا ورته وایي چې واذا استعنت فاستعن بالله، او چې مرسته غواړي چا نه غواړه؟ الله نه. اوس راشي یو مسلې له، هغه مسله ډېره اهمه مسله ده چې مرسته د مخلوق نه غوښته جایز دي په هغه څه کې چې مخلوق پې قادر وي.
سوال تیم کولی شي خو سوال په دوه قسمه ده او مرسته غوښته په دوه قسمه ده. یو مرسته غوښته او سوال کول هغه کفر دی او هغه د مخلوق نه هغه څه غوښته چې د مخلوق په وس کې نه دي. یو سړی یو پیر ته وایي چې پیر صاحب ماله بچی راکا ایو کیدای شي هغه یو مولوي صاحب بیان تاسو اورېدلی وي دلته یو پیر دی هغه نارینه له هم بچی ورکوي نارینه په خېټه بچی راځي تاسو اورېدلی زنانه وي پرېږده نارینه له او داسې څه چل غونته کې وي که او سره ګوته داسې کوي بس یو کړنګ کار شوی دا خو د الله کار دی مخلوق نه دا غوښته کفر دی. ها ته یو داسې مخلوق ته چې هغه غیب دی په هغه ځای کې شتي نه ستا اوري نه ستا ویني هغه ته رامدد شوی په سختو کې هغه ته چغې وایي دا خو د هغه په لاس کې نه دي دا کفر او شرک دی. ته یو دربار او درګاه له لاړې چې زما دا مرض ختم کا روا دي ولې ناروا دي ځکه چې مرض ختمول د الله کار دی. ما له رزق ډېر راکا شرک دی ولې ځکه چې رزق ډېرول کمول د الله کار دی. ها تا یو کس ته دا ووایي ژوندی دی یاد ساته کس څه دی ژوندی دی او تا سره خوا کې دی پلانیا ما له د دې دوکان نه پلانې شی راوړه جایز دی که نه جایز جایز دی. ولې جایز دی ځکه چې مخلوق په دې کار قادر دی هغه دغه ټیم کې ستا خبره اوري هغه شتي دغه ځای کې او دا کار هغه کولی شي. لکه د موسی علیه السلام قصه الله قرآن کې ذکر کړې ده وایي کله چې هغه ښار ته ننوتو یو قبطی لګیا و د فرعون د قبیلې یو کس او د موسی علیه السلام د قبیلې د یو کس سره جنګ و بني اسرائیلو کې کمزوره فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الله وی کم چې کمزور او بني اسرائیلو کې هغه مرسته وغوښته د موسی علیه السلام نه دا مرسته وغوښته جایز دي که نه جایز جایز دي ځکه چې موسی علیه السلام په دې قادر و چې تلی وی او د دې مرسته کړی دو کسان په لاره کې لګیا دي جنګ کوي ایو کمزوره بل سره ظلم کوي او هغه تا ته اواز وي پلانې راشه نه مې پرېږدي دا جایز دی. خو چې ته مړي ته ولاړې او چغې وایي قبر ته ولاړې او چغې وایي ماله دا او ماله دا ماله دغه او ماله دغه او بیا قبر خوا کې هم نه د لرې نه د لرې نه یو کس قیصه کوله وایي زه کور کې ناست وم کلي کې نو چېرته د بیزې بچوړی یا پیسکوری داسې راغلی دی او د منګي کې سر دننه کړی دی په منګي کې نښتی دی بس وایي ما خپه د کټ نه راکوزولی چې ورکوشمه چې دا سر به در وباسم زما هغه مور چغې کړي پیره بابا راورسي مشرانو ډېر پکې داسې تېر شوي دي چې هغوی د توحید عقیده هغوی ته نه و بیان شوي دا خو اوس الحمدلله علم ډېر شو خلک پوه شو وایي ما بیا ډډه ولګوله هغې ما ته وایي څاروی مري او ساتي وځي او تا بیا پرېوتې وي او تا راوغوښته سړی زه خو دلته ژوندی پروت وم په دې کټ کې وس مې و تا ما ته نه وي هغه بونیر کې یو ځوان پروت دی مړه څومره وخې شوی دی خاورو سره به خاورې شوی تا هغه ته اواز وکړو وایي څه وخت بیا داسې غلي ناسته وه بیا رالی ما ته وایي شی مري نو بیا مې هغه منګي نه وله سر راوویستو او بیا مې ورته وویې پوه مې کړه چې پیر صاحب دې د اوسه پورې رانغی پیر صاحب د اوسه پورې رانغی پیر صاحب به په دې کې څه وکړو هغه ستا اوري نه تا اینی نه خاورې شوی دی اب راځي تعالی به څه کوي د څاروي سر به د منګي نه راوباسي ډوډۍ چې یعنې دې پورې عقیدې دي چې ډوډۍ د زنانه نه وریږي تنور ته پیره بابا راورسي پیره بابا راورسي
کبل څه خبرې لوی ځوان راورسي ته سوچ وکړه دې خبرې ته چې دا روا ده که ناروا ده. دا مخلوق د الله سره شریک نه کو شریک یې کو. بل یو مسله ته ذکر کوم دا ډېره فایده مه چې سوال د مخلوق نه کول یو خو دغه روا دی چې ته مخلوق ته ووایې یاره پلانیه ما به ویې نه سي دغه پلاني ځای پورې جایز دی که نه دی جایز جایز دی خو نه کول غوره دي نه کول غوره دي. رسول وسلم صحابه کرامو ته ویلي وو وی چې اوس هم رسي که نه د چا نه سوال یعنې مطلب چا نه مرسته مه غواړئ په څه کې دې سره انسان عزتمني او د دې انسانانو ډېر عجیبه طبیعت دی چې څو پورې دې څه نه غواړې څه مرسته نه غواړې ښه عزتمند بیا خو که معمولي خبره دې وکړه که نه بس بیا لاړې بیا ستا هغه عزت او ستا هغه مقام د هغوی په نظر کې هغه کم شو. نو چې اوس دې رسي اوس دې رسي نو چاته د څه مه وایه عزتمند به الا دا اوس کله کله بسلي حالات داسې راشي دا نه چې دا ناروا ده ما تاسو ته وایي داسې حالاتو کې سوال کول یا مرسته کول غوره نه دي مدني چې حرام دي. لکه ګوره رسول وسلم دې پورې ویلي چې تاسو کې د یو چا نه څه شی کته ولیږي په سورلۍ باندې سور دی او یو شی دې کته ولید نو بل ته دې نه وایي چې راکه په خپله دې پسې راکوځئ. دومره رسول وسلم زموږ تربیت کوي چې دې ته هغه خودداري ورته وایي. خودداري پېژنې که نه عزت نفس ورته وایي چې نه زه یې په خپله کومه نو ته به قدرمنې ډېر ته به عزتمنې دا نه چې دا ناروا ده. موږ یو بل ته وایو نه لکه دغه پلانې شی راکړه یاره هېڅ پې هم نه کېږي خو که دې ونه کړه ډېره ښه ده په خپله پاڅوي نو داسې یو فایده. بیا بله جمله رسول صلی الله علیه وسلم څه ویلي دي وایي که دا ټول امت را جمع شي او تا له څه فایده در کول غواړي نشي در کولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي. دا نصیحت زموږ دپاره ډېر اهم دی ډېر اهم دی بیا ویم ډېر اهم دی او که دا ټول امت را جمع شي موږ له نقصان راکوي نشي راکولی. خلاصه دا ده ښه بېغمه ژوند تېروه ښه بېغمه یاره دا زه ښه ومه زما کاروبار ښه و خو دغه به څه وکړي چې الله ستا په نصیب تاوان نه لیکلی نو دغه پلانې او علانې به څه وکړي او چې الله تاوان لیکلی نو څوک به دله دا تاوان منع کړي. موږ یو ذکر وایو مانځه کې د رکوع نه بعد پته شي چې تاسو ته یاد دی که نه دی خو امید دی چې بعضو ملګرو ته به یاد وي اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. د دې ترجمه څه ده چې الله څه شی چې ته ورکې د هغې منع کوونکی نشته او چې ته یې منع کړي نو څوک یې ورکوونکی نشته. خبره ختمه شوه. هغه یاره ما دلته دکان کولاو کوو هغه بل هغه ذکر راته کولاو کو دا زموږ هغه هر څه په لته ووایه چې څو پورې ستا په نصیب کې والله که څوک یې په لته ووایي او چې ستا په نصیب کې نه که نه او علاقه نه ویم په ثابت ملک کې صرف یو دکان یو هغه ستا وي بیا به راته رزق نه میلاویږي. تاسو دې مارکیټونو ته ورشئ ګوره کله کله داسې چې پوره مارکیټ د یو شي لکه د جامو پوره مارکیټ د څه دی د جامو دی دا دکانونه یو بل سره دیوال په دیوال دي او ټولو له الله رزق ورکوي. لکه څه کوي وایي زما هغه مارکیټ ته سره زر چې پکې خرڅېږي نو هغه خو د ټولو دکانونه دیوال په دیوال دي او هر یو له الله پراخه رزق ورکوي. زړه دې تنګ کړی دی په خلکو بدګمان خلکو نه یېرېږي دا هم د عقیدې کمزورتیا ده ګورې بس نن کار ونه چلېدو ولې لکه هغه راغلی هغه سپېره سهار مطلب دا دی چې ستا دا عقیده ده چې د مخلوق هم څه نه څه اثر شتي سپېره به تا سره څه وکړي چې ستا په نصیب باندې رزق وي او هغه برکتي راوله او به ستا رزق ډېر کړي نشي ډېرولی څه چې په نصیب دی هغه به تا ته در رسي او څه چې نشتې ستا په نصیب
هغه تا ته نشي دررسېدی ځکه الله قرآن کې څه وایي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ندر رسی تاسو ته یو مصیبت ازمکه کې یا ستاسو د نفسونو مبارکي إلا في كتاب من قبل أن نبرأها الله وی مگر دا خبره مونږ په تقدیر کې لیکلي خیال دی څه مصیبت چې درسي الله څه وایي مونږ لیکلي مطمئن اوسه هغه حدیث کې اخرنۍ خبره څه ده قلمونه اوچت شوي دي پاڼې وچې شوي دي بس یعنی زما رزق لیکلی شوی دی پاڼه وچه ده قلم اوچت شوی دی نو دی به زما رزق کې ماله څه نقصان راکړي دی به ما ته څه نقصان راورسي او دی به ماله څه فایده راکړي چې زما په نصیب کې نشته چې په تقدیر د ایمان مضبوط و نو ژوند به دې صحیح ژوند به دې په ارامي ژوند به دې د سکون او د راحتي او ځکه سلفو کې یو کس دا شعر کې دا نصیحت کړی دی واصبر على القدر المحتوم وارض به وإن أتاك بما لا تشتهي القدر وی صبر کوه په هغه تقدیر باندې او په هغې راضي اوسه کوم چې الله لیکلی دی اگر که په دې تقدیر کې داسې څه راشي چې ستا خوښ نه فما صفا د دې نصیحت ته ګوره اخرنۍ خبره خو ډېره قیمتي فما صفا لامرئ عیش یسر به الا سیتبع یوما صفوه قدر کله چې په یو بنده باندې داسې ژوند راغلی دی چې دی پرې خوشحاله شوی دی نو یاد ساتئ په دې خوشحالۍ پسې لازم څه نه څه داسې راځي چې د انسان طبیعت خراب کوي مطلب دا دی چې په تقدیر کې هر قسمه خبر راتلی شي خوشحالي دنیا کې چې ژوند تیری یو څو خبرې به راځي خوشحالي غم خوشحالي او غم او دغه شان راحته او سخته روغ صحت بیماری ځواني بوډاوالی یو کېدل او بیلتون ژوند مرګ اوس که څوک ماته دا وایي په دې ناستو کې څوک چې موږ اوري ویني چې نه زما خو دې نه بغیر ژوند پکار دی نو هغه بیا ته که چېرته پیدا دي خو موږ ته مو ووایه بیا دا خبرې د ژوند سره تړلی شوي دي ښه په ارام ژوند تېروئ غریبي مالداري خوشحالي غم راحت سخته بیماری روغ صحت یو کېدل بیلتون ځواني بوډاوالی مرګ او ژوند یا ژوند او مرګ نو ما خو ډېر اختصار وکړو دا خبره ما راټوله کړه اګر که دې حدیث کې نورې ډېرې خبرې پاتې شوې خو صرف سرسري ما چې تاسو دا خبره خصوصا یاده کوي چې د الله د دین ساتنه کوي او ستا ساتنه کوي ستا کې ستا بچي مال کور ملک علاقه معاشره تجارت دا ټول به د دویمه خبره موږ ګټه زده کړه چې راحت کې الله یاد ساته سخت کې دی یادی دریمه خبره موږ دا زده کړه چې څه غواړي د الله نه غواړه چې څه مرسته غواړي د الله نه غواړه بله خبره موږ دا زده کړه چې امت که ټول راجمع شي نه تاله فایده درکولی شي نه تاله نقصان درکولی شي مګر دومره څومره چې الله ستا په نصیب لیکلی بله موږ دا زده کړه چې د تقدیر پاڼې وچې شوي دي قلمونه اوچت کړی شوي دي نه پکې څه زیاتی کېږي نه پکې کمی کېږي الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې په دې باندې عمل وکړو او الله رب العزت دې موږ د هر شر نه وساتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد